سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم. درود الشريف واحد. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. اللهم صل على حبيبك. زما عزتمندو مشرانو گرانو رونو دوستان، ابراہیم علیہ السلام د دعوت او د تبلیغ په سلسله کې د خپل ملک فلسطین نه د مصر ته تبرو ورسره دی د تر لورې وخزه د هغې نوم و ساره. نو بیا واقعه ده د هغې خو خیر په یو علاقه ورغی د هغې حاکم هغه سړي به کینوري وی چې څوک د دې طرفه راځي او خشته ښځه ورسره وي نو مال یې راولی دی. چې ابراهیم علیه السلام او بیبي ور ورسېده نو دوی یې ایثار کړه څوکۍ کې وی ودرېږه موږ خپل مشر ته خبر ورکړه چې هغه ته ورغی وی د فلسطین د طرفه یو سړی او ښځه راغلي دي بې اندازې خشته دي، پیغمبران ټول ښکلي، نه ړوند دي نه ګوډي نه شلي نه توري نه تپلي. خدای چې څنګه معنوي حسن ورکړي دقه شان هر پیغمبر هغه ظاهري حسن باندې ښکلي او ښځې هم ښکلي. او دې د عراق او بیا شام کې اوسېده نو دغه علاقې خلک خشته دي. مصر کې خشته هم شته، تور هم شته، خړ پړ هم شته. نو هغه وایي بادشاه هغه سړي ته چې دا تپوس دې وکړې که دی ښځی نو سړی مړ کړي او ښځه یې راولی، او که خوري لوري نو به سړی پرېږدی او ښځه یې راولی. چې هغه سپی واپس راغی ابراهیم علیه السلام پیش ده ته وایي دا دې څه ده؟ نو دی ورته وایي دا مې خور ده. هغې ته خپله ژبه کې وایي ولې ته زما په دین کې خور یې او د تره لور مې، او دې وخت کې په مخ د ځمکې زه او ته مسلمانان یو، نو که تا نه تپوس وکړي نو ته ورته وایې دا مې رور دی. او د مصر والا ژبه هیروغلیقي وه، د کارغانو د سارو په شکل لیکل کېږي، او د دې ژبه عبراني وه، د عراق ژبه وه. عربي به یې وروستو دوی زده کړې. وی خطه دلته کېنه دا ښځه بادشاه اغوسته بویتله. بادشاه چې وکتل د هغې علاقې بادشاه به لکه د دیر نواب او د سوات نواب وړې وړې ملکې. هغه وایي دا زما د خاصې خلوتخانې ته بوځي.
بی بی بوتله دا ظالم ورغی په بد نیت نو چې دی بی بی ته لاس کولی دا ورته ووایي ما لږ صبر وکړه زه یو 2 رکعاته لمونځ کوم هغه وی ډېره ښه چاره دا مې وکړو او 2 رکعاته لمونځ یې وکړه او بیا یې وایي خدایه که بغیر د خپل خاوند نه اوسه پورې د بل چا لاس ما ته نه را رسېدلی نو چې دا کافر ما ته لاس رونه رسه نو چې ورنږدې کېده نو درس چې را پرېوت لتې شروع کړې اوس دا زنانه صاحب ته زړی نرم دا وایي که دا مردار مړ شو خو دا سپیان ما هم وجنې او خاوند هم راله وجنې نو د خپلې یرې دعا وکړه وی خدایه ته یې ښه کړي خوش شو هغه سرکوزي کې دا عقل رانه کړه چې دا ولې ځان یې وڅنډه دا وایي چې دا په ما څه چلو شو بیا دې بي بي ته چې وکتل بیا لاس کولی ورته دا وی ودرېږه ته یو 2 رکعاته لمونځ کوه هغه به یې ډېره ښه لمونځ یې وکړو بیا یې وایي خدایه چې دا کافر ما ته رانږدې نه شي چې ورنږدې کېده درس چې را پرېوت څه ساعت خو دې بي بي دعا نه کوله خو یارېده په ځان وی خدایه ته یې ښه کړې نو ښه شو بیا ځان وڅنډه او دا وایي په ما څه چل کېږي بیا لاس کولی وی ودرېږه زه یو 2 رکعاته لمونځ نو دې بي بي چې لمونځ وکړو دا سړی بیا ورنږدې کېده را پرېوت دا ځل دې دعا نه کوله او دې سړي لتې شروع کړې سترګې اخ ته ونیول دغه وخت کې پېښ شو چې دا ټول چل په دې بي بي کې دی دې ته په سترګو کې وایي چې زما دې توبه یې ورته دعا وکړه چې زه ښه شم دعا یې وکړه ښه شو زر یې ترې معافي وغوښتل او هغه سپیان یې راوغوښتل وی لاړ چې دغه خپل سړي ته بوځئ دا خو ښاپېری ده ملایکه ده او زه وله خپله لور ورکوم چې دې سره به خدمت کوي نو دا لور نوم یې هاجره را روانه چې سړی چاله لور ورکړي سامان به یې څومره ورکړي هر څه سره په ډېر عزت یې هغه څوکۍ ته راغی ابراهیم علیه السلام دلته مانځه ته نیت تړلی دی دعا کوله چې خدایه دغه خبیث زما ښځې ته لاس نه کړي خو خدای هغه محل ورته داسې خوله کړه د شیشې په شان د دې ځای نه یې لیده چې زړه کې سودا رانه شي خدای چې چاله عزت ورکړي انسان هغه نشي ختمولی نو دوی لا مانځه ته ولاړ دی چې بي بي ور ورسېده نو خپله ژبه کې ورته وایي مهیم څه وشو نو دا ورته وایي ان الله رد کید الکافر فی نهري واختم ولیده دا هغه کافر هغه مکرونه خدای ټول ختم کړل او دا د خدمت دپاره یې جینۍ هم راکړه ابراهیم علیه السلام ورته وایي راځه چې واپس بیا فلسطین ته راغله نو فلسطین کې یو کلی دی حبرون اوس د یهودو په قبضه کې او کلک مسلمانان دي لکه د پښتنو په شان واپس را دا بي بي ورته وایي وی صاحب دا مشره چې زموږ نه د خو زوی نه دی شوی په دې نکاح وتړه که خدای اولاد درکړه د خدای هر څه کې راځي نکاح ورسره وتړله او د هاجرې بي بي نه دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر 80 کاله دی او د دومره عمر کې دا مشرې ښځې نه اولاد نه شوی په لومبي کال خدای اولاد ورکړي او دعا قرآن شریف کې ذکر ده قال رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حلیم وی خدای یو نیک بچوړی راکړي خدای وی ښځه یو ښکلې بردباره صبرناک هوښیار سنجیده زوی به درکړي نو خدای اسماعیل علیه السلام وایي اسماعیل عربی کې وایي دا ته اسماعیل خدای دعا قبوله کړه د اسماعیل معنا هم دا ده خدای دعا قبوله کړه د چا نه به زوی نه غواړئ پیغمبران د خدای نه زوی غواړي او ابراهیم علیه السلام زمونږ د پیغمبر پسې پس درجه لري د ټولو پیغمبرانو سردار دی پس زمونږ د پیغمبر علیه السلام او د هغه نه پس چې څومره پیغمبران راغلي دي
هغه ټول د هغه په اولاد کې دی او ټول قومونه یې مني، هندوان، سیکان، یهودیان، عیسایان، او ټول یې زیارت له ورځي. هلته ښخ دی هغه خپل کلي کې. نو چې زوی خدای پاک ورکړ او خدای پاک هغه به پیغمبر کړی، نو د رکوټوالي نه خشته هوښیار، نو د مور سره به وغېږي. نو د مشرې بي به چې وکتل دی به وایي چې خدا دا خاوند خو زما د تره زوی دی او دومره موده مې ورسره تېره کړې ده او زما اولاد ونه شو او د دې بیبي دا د مصر ده، د بار قوم ده او دې له خدای ښکلی زوی ورکړه. نو خفه به وه ښځه بنه چې د بنې اولاد وینې خفه کېږي، دا طبیعي څیز دی. په دې خفګان خدای څوک نه نیسي، خو چې نور څه ورسره ونه کړي. یو ورځ خاوند ته وایي وایي دا دویمه بیبي او دا زوی که زما نه جدا کړو نو ښه به ځکه چې زه دوی ته ګورم نو زما زړه کې افسوس راځي، نو هسې نه چې دوی سره بغض شروع کړم نو زما دین ته به نقصان ورسي. نو چې دوی جدا وي او زه جدا یم نو یو بل به نه وینم. ابراهیم علیه السلام خدای ته توجه کړه، خدای ته وایي دقه شان صورت حال څه وکړم؟ وی دا چې څه وایي دغه شان وکړه، دا ته جدا کړه. وی کوم خی جدا کړه؟ وی دې خوا سویل طرف ته روان شه، ملایکه به درشي او هغې په راهنمایۍ کې به وی ډېره ښه. چې سهار شو ټبره یې را روان کړه، وی راځه ماشوم راوله او څه کډه کډه یې راواخېستې. دا مشره بیبي خو خفه وه، ژړلې دې پسې ځکه جدا کېده، خو بیا یې زړه کې وایي چې دا خو ورته ما ویلي دي. نو او دا دویمه دا تې تپوس نه کوي خاوند نه چې قربان ما کوم خوا بوځې او کوم خوا ځو، ځکه د پیغمبر صحبت او هغه سره ناسته پاسته د ایمان دومره مضبوطی چې د هغې د خدای په کارونو کې نه څه شک شبهی او نه د تپوس څه سوالې. دی وایي هر څه کې به راځي د خدای پاک چې دې مې بوځي نو اوس پته نه لګي څه کتابونه نه معلومېږي چې په براق راغله، څه نه معلومېږي چې پیدل راغلی. خو د دغې فلسطین او بیت الله شریف په منځ کې تقریبا څه کم 2000 میله لار وه، کیلومیټر، پاخه 1.5 میله. نو دلته مکې مکرمې ته راورسېد. مکه مکرمه کې تاسو لاړئ، خدای پاک دې تاسو ته وښایي. نو غرونو کې آباده ده، یو پړ دی بس او درې طرف ته 3 غرونه دي. یو ته جبل بني قنقاع وایي، اوس ورته جبل هنود وایي. یو طرف ته جبل ابي قبیس او بل طرف ته جبل بني حذیل، اوس ورته جبل الکعبه وایي او جبل عمر. نو 3 غرونو په منځ کې خوړ دی او بیت الله شریف د ټولو نه ښکته ځای دی، ټولې اوبه په هغې راځي د منا د طرف. نو دې دره کې کېنو، راورسېد. دره داسې ده چې نه پکې اونه شته، نه پکې غنه شته، نه انسان شته، نه حیوان شته. داسې ډبه شان خاوره وه او یو وړه اونه ولاړه وه. نو دا بال او جبریل علیه السلام ورسره و. وی د خدای حکم دا دی چې دلته دا ماشومان پرېږدي، دا ټبر دی او دا ماشوم دی. یو ورځ بخو ورسره و، دې ته بیا روان شو. دا بیبي ورته وایي ابراهیمه موږ ته چېرته ځې، موږ چا ته پرېږدې؟ نو هغه نه کتلې شاته او سترګو نه اوښکې به یې دی. بیا ورته وایي ته چېرته ځې، موږ چا ته پرېږدې؟ بیا غږ نه کوي. بیا ورپسې دی منډه کړې چې روي نیسم، چې دی منډه کړې هغه منډه کړې. نو دا ورته وایي الله امرک بهذا، دا ګورې زمونږ د پیغمبر د خولې بیان دی، بخاري شریف. وی الله امرک بهذا، دا تا ته خدای ویلي دي. نو دی ورته د شانه وایي او دا راته خدای ویلي. وی قضا اذن لا یضیعون الله، خدای به موږ نه ضایع کوي.
چې خدای درته ویلي دی نو خدای بس دې ته لاړ. د مروه طرف ته یو بازار دی، اوس هغې ته سوق المدعا وایي، د دعا بازار. یو ګټه وه په هغې ودرېد ابراهیم علیه السلام او دعا یې وکړه، وایي خدای ستا په حکم مې دا خپل بال بچ په دې خوړه علاقه کې پرېښودل چې نه پکې انسان شته، نه حیوان شته، نه بوټي شته. نو دلته خدای خاریه جوړه کړې او د خاریې خلقو د هر قسمه نعمتونه ورکړي، خو چې څوک پکې مسلمانان خدای وی که کافر پکې اوسېږم بیا ورکوم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى النار وبئس المصير. وی که کافر موسیږي زه به وله نعمت ورکړم. دا بیبي اوس هغه اونې سره ناسته ده، یو ورځ دوه درې کې هغه څه فراس کاک وه ختم شو. چې ختم شو نو تنده پې راغله، نو چې تنده پې راغله سینه کې پې ختم شو. ماشوم به یې چې سینې ته واچو پې نه ورتله نو هغه به ژړل. دا حیرانه چې خدای زه به مرم او دا ماشوم به مري د تندې نه، خو دې خو به زما نه مخکې مري، نو دا به زه څنګه برداشت کړم. نو هلته صفا مروه چې یادېږي، نږدې ډبې وې داسې وړې وړې موړې، د غر څوکې دي لږې لږې. نو صفا ته لاړه چې ګوري که انسان مې چېرته ولید، انسان هلته چېرته. بیا دې بلې موړې ته ځم، په هغې به وګورم که چېرته انسان. نو چې په ډبه به ونو دا ماشوم به ورته ښکارېده، خو چې خوړ ته به ښکته شو خوړ و هلته، نو هغه به ورته نه ښکاره کېده. نو منډه به یې کړې دغسې. د هغې هغه اعمال ټول د حج حصه ده. اوس اووه ځله یې ګردش کړه صفا مروه په منځ کې. په اووم ځل چې مروه ته ورسېده نو د ماشوم د طرفه یو اواز به اورېد. نو دا ځان سره وایي صح ان کان عندک اواز، دا ته څوک یې که زمونږ امداد کولی شي. څوک ورته ښکاري نه، خو ماشوم طرف ته راغله. هلته خدای ملایکه رالېږلې وه جبریل علیه السلام، او ورته وایي غم مه کوه، وزر یې وویې پونده وواله د زمزم اوبه راووتې. وایي زه دا د اوبو انتظام دی، خدای په نور دله انتظام دی. چې پیدا شي اوبې وڅښلې سینه کې یې پیغ راغله، ماشوم یې چې واچو سینې ته. وایي زه د اوبو انتظام وشو، باقي د خوراک انتظام. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب په آواز تاسو د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعه اورئ. دا ړومبۍ حصه ده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټیلیفون نمبر دی 255 29 12. خوراک سوال ده، خوشې مونه نه بوټې اوبه خو پیدا شو. نو دی بیبي به دا ماشوم دا هغه ونې چې کومه ونې د لاندې په لاسته به وه څه بوټ غزلې مزلې را جمع کړې، هلته به یې ماشوم پرېښو او دا به دې ګرځېده که چېرته کربوړي ووینم، چرمخکې ووینم، شودپې ووینم، نو بیلم. نو دی به چېرته بیا په کاڼو ګرځېده به کاڼي به ورسره و، چرمخکې چې به ولید هغه به وویشته، کربوړی دا به یې خوړل. خو اور هم نو. نو پخوا د اور دا طریقه وه، یو د سپینو کاڼو کې یو کاڼی دی هغې ته چکماق وایي، سپین بکرې. بکرې چې بکري له راخلاص کې دا بسر کې کېږي د اور. نو دی به واښه پیدا کړل وچ او کاڼی به یې کاڼی سره ووه ټکاو ټکاو ټکاو، آخر به هغې بسر کې وکړو وښو به اور واغی. نو په هغې به یې هغه چرمخکې پخه کړه او کله به نه وه به یې خوړه. چې سړی وږي شي هر څه خوري، سره ونې خوري. نو دا نږدې ځای نه چې ودې کې خو چرمخکې ختم شي.
او کربوړي ختم شو، نو دا به بیا داسې لږ لرې تله پکې او د خوراک په نیت کله به یې د کرکڼو پاڼې خوړې، په هغې سره به یې خوله پخه شوه، او چې خوله پخه شي بیا سړی خوراک نشي کولی. نو یو ورځ داسې تللی د ښکار پسې، ښکار پسې تللی ده، ښکار کړی یا نه کړی، خو چې راتله واپس چې ګوري یو لوی زمری راغلی دی او د دې ماشوم خواته ولاړ دی، د حضرت اسماعیل علیه السلام ماشوم لاندې پروت دی، چې د لرې نه ولید وارخطی ته راغلی، دا وایي دی بلا خو به زما زوی خوړلی، نو نه صبر کولی شي نه ودرېدی شي، نو جاړي ځان سره غلی غلی رانږدې کېږي رانږدې کېږي، ځکه د زیان یاره هم ورسره ده، که دا زمری په ما راشي، زمری خو دومره لویه بلا ده، د غوی هومره غټې، او انسانان هغه ته څه دي داسې پنجې او غاښونه خدای ورکړه، چې رانږدې کېده هم یریږي هم رانږدې کېږي، چې ګوري نو دا زمری دا ماشوم یې نه دی خوړلی، او د ده مخ او لاسونه څټي، ژبه یې راوښکې ده او لاس د زمري ژبه هم غټی، نو دا ماشوم څټي او هغه ورته د لاندې نه خاندي، دا زړه کې وایي خدایه دا خو عجیبه تماشه ده. نور هم رانږدې شو، چې رانږدې شو دې زمري ورته وکتل، دی باندې خو یر راله، خو دا زمری زر سلامي شو په ځمکه پرېوت، او لکۍ سنډوډل شروع کړو، لکه دا سپی چې مالک وویني که نه، او تور او تو کېږي ورته، او لکۍ ورته سنډي د مینې، دقه شان دا زمری تاوېده، د دې ماشوم نه هم تاوېږي، او په ځان یې ښکته ځمکې سره، او لکۍ سنډي، او دې ته دا ښایي چې ته په امن یې راځه، نو چې دا ورو ورو ونږدې کېده نو زمری روان شو، داسې لاړ، دې ته به یې هم کله وکتل او ځمکه باندې به پرېوت، او بیا به لاړ لکه تازي سپی بلد لاړ. دا چې راغله ګوري ماشوم یې خو روغ جوړ دی، خو دا مخ او لاسونه یې لامده دی، دې د ډېرې خوشحالۍ نه په ولاړه باندې په سجده را پرېوته، چې خدای د دې بلا نه زما دا بچی محفوظ وساته، دومره را پرېوته په ولاړه په درس، چې لاندې په ګټه تندې راغی، ګټې دي هلته څوکه وله ګټه، او دا په سجده کې خدای پاک ته شکر ادا کوي، او حمد وی او ثنا وی، چې خدای یو طرف ته دې راله اوبه پیدا کړي، او بل طرف ته د دې لوی بلاګانو نه دې زما زوی محفوظ کړه، ځکه همدغه یو زوی بل خو څوک نو، نه انسان او نه کور او نه آبادي. ثنا وی په دې سجده کې پرته ده، په دې سجده کې یې رڼا ولیدله، داسې یو برېښنا، د دې ځای نه یو نور خاته طرف ته، یو قطب طرف ته، یو سویل ته، دې رڼا ته یې خیال شو چې دا زه څه وینم، رڼا ته یې خیال تللی دی، سوچ گئی، ډېر ساعت دې رڼا ته خیال کې ګوري، نو دې تندي درد شروع کړه، ځکه په خود شولی، ځکه تندې په ګټه راغلی او خوږ شوی، او دا هغه وخت کې په درد نه پیدا، نو چې تندي درد شروع کړو نو تندي اوچت کړه، چې ګوري هغه لاندې ګټه ټوله د وینو لړلې، او د دې دا تندې د وینو په تندي لاس راغی، بیا وایي دا ګټه خو راوباسم، دا ځان سره اکدم دقه شان، که زما خاوند راغی ابراهیم علیه السلام چرته خو به راشي، نو دا ټوله قصه به ورته ووایي، نو ځان سره هغه جونګړه کې کېښود،
څه موده پس کال پس یو نیم کال پس ابراهیم علیه السلام را چې راغی دی ورته خوشحاله شو د زمزم قصې ورته وکړه ډېر خوشحاله شو وی دا زمزم پلپه بیا د ښکار قصې ورته وکړه بیا د زمري قصه وکړه بیا د دې ګټې او د رڼا ابراهیم علیه السلام وایي تا کوم ځای پورې رڼا لیدلې ده اندازه تنې وویله وی دا دلته به یو مبارک کور جوړېږي او د هغه ځایونو نه به دې ځای پورې خلک په یو خاصه جامه کې راځي چې هغې ته احرام وایي دا میقاتونه د هغې رڼا په اندازه مقرر دي د ټولو نه لرې میقات د مدینې منورې دی او باقي نږدې دی د مدینې منورې میقات هم د ښار یو طرف کې بارو اوس ښار کې دننه راغلی دی لوی جومات دی او مسلمانان ته احرام تړ وی دې ځای ته مو په دې خاص لباس کې راځي بیا زمري ورته ووی وی ښه چې زما دې زمرو زما د بچي حفاظت کړی نو دومره علاقه کې به خلک حیواناتو ته دلته څه نه وایي ښکار بند دی هلته هغې ته د حرم ځمکه وایي هر قسمه ښکار بند بیا ورته دا کاڼی وښو وی دا کاڼی ځان سره کېنه دلته به یو کوټه جوړو دا به پکې ږدو نو تاریخ کې وایي دا کاڼی دا حجر اسود چې مسلمانان یې ښکلی په هغې اول دغې بیبي تندې لګولی او د هغې یادګار دی او اوسه پورې محفوظ دی د جنت نه خدای را لېږلی دغه ځای کې پروت او د خدای په هر څیز کې رازونه فیها آیات بینات مقام ابراهیم خدای وایي په بیت الله کې ما د قدرت نښې پیدا کړي دي چې هغې کې که تاسو وینئ یو پکې مقام ابراهیم نو دا هغه ګټه ده چې مسلمانان یې ښکلی چې حجر اسود ورته وایي که یو انسان دا غواړي چې زه په هغه ځای خوله کېدم چې په کوم ځای پیغمبر علیه السلام خوله ایښي او صحابه کرامو ایښي او د امت پاکانو اولیاو بزرګانو ایښي نه هغه حجر اسود نو اوس د غرونو نه ښکته قافله روانه ده د یمن نه شام یو ځای پړاو اچولی دی نو د دوی بیبي او د ماشوم په منځ کې او دا قافلې په منځ کې لوی غر دی هغې ته جبل ابي قبیس وایي نو دوی داسې مارغان ولیدل یو یا دوه چې تاوېدل دوی یو بل ته وایي چې یاره دا خو د اوبو مارغه دی دا خو هغه ځای کې اوسېږي چې کوم ځای کې اوبه وي لکه زموږ وطن کې ښارونه چنچڼې دا په دشتو کې نه په ښاریو کې نو دغه ځای خو نه اوبه شته دا خو وش غرونه دي چې دا مارغه دغه ځای څنګه ګرځي نو یو سړی راولېږه وی ته په دې غر خېږه او لاندې وګوره چې څه شي اوبه شته که نه دا خو د اوبو مارغان دلته څه کوي سړی غر ته راوخته جبل ابي قبیس ته اوس په هغې کې سرنګونه دي که لاړه مینا ته چې سړی ځي د مینا او د مکې په منځ کې چې دا غر دی او سرنګونه دي پکې دې ته جبل ابي قبیس وایي د ابي قبیس غر نو چې د غر څوکې ته راوخت داسې ګوري نو اوس ورته لاندې جونګړه ښکاري او یو انسان ورته ښکاري نو هغه سړی په مزه مزه د غر نه راکوشو چې رانن دلته یو ښځه ناسته ده یو ورسره غېږ کې ماشوم دی ورته وي ته څوک یې خورې هغې به ورته حال ویلي وی دا اوبه د چا دی اوبه ده وی که ستا اجازت وي زه به خپلې قافلې پسې لاړ شم او څه کسان به راشي بیبي غوسته چې خدای پاک څوک انسانان نه ولي ځان له بني آدم خو یېرېږي سړی واپس لاړ د غرونو نه واوړېد
او خپل قافلې ته لاړ. عجیبه خبره ده، هلته د غرونو منځ کې یو ښځه ناسته ده، یو ماشوم دی ورسره اوبه دي. وایي ښه دلته خو اوبه چېرته نه رالل. یو څو سړي هغې دې تپوسونه وکړه، دی ورته ویې وی که ستا اجازت یې موږ به دلته کورونه جوړ کړو، دلته به اوسېږو. وی ډېره ښه ده، دلته به اوسېږې، خو په اوبو کې به حق نی، زما به یو به دعوه به پرې نه کوې. هغې وی بلکل صافه خبره کوي چې چا سره لین دین کوې که نه نو صافه صافه خبره کوې. په بوسو کې اوبه مو بوځې، سهار به درته به مشکلات وی ګورې اوبه به زما یي څکې تاسو، خو ملکیت دعوه به پرې نه کوې. هغې وی ډېره ښه لاړل هغه سړي او قافلې سامانونه یې راوړل او دلته اوبه به زما یي څکې تاسو، خو ملکیت دعوه به پرې نه کوې. هغې وی ډېره ښه لاړل هغه سړي او قافلې سامانونه یې راوړل او دلته یې کچه آبادي شروع کړه. کلي روان شو، کلي روانېده، هغه سړي به یمن ته تللي دي، هلته نور خاندانونه راوستل او دلته آباد شو. نو د مکې ښار اول د یمن خلقو جوړ کړی او د دغه قوم نومو بني جرهم. دا قبیلې دي. بیبي م خوشحاله وه چې څوک راشي، زنانه راغلې، سړي راغلل، کورونه جوړ شو. بیبي بیا وفات شوې ده. او دا حتیم چې دی که اوس لاړی نیمګړی حصه ده بیت الله شریف. نو پخوا دلته یو دومره ګټه وه ما چې هلته سبق وی، اوس هغه نشته، ټول سپینې سنګي مرمر دی. ګس لاسته د ناوې د لاندې چې سړی ودرېږي، ګس لاسته به یو توره ګټه وه. وی د دې د لاندې د هغې بیبي قبر دی، د حضرت هاجرې. او د ناوې د لاندې غونډه ګټه وه. وی د دې د لاندې اسماعیل علیه السلام ښخ دی. خو دا هسې خبرې دي تاریخي، نه پیغمبر ویلی دی نه یو اصحابي ویلی دی. خو پخوا د خلقو به د دې څیزونو حفاظت کو، نو تورې ګټې ساتلې وې. د ناوې د لاندې غونډه ګټه او په ګس لاسته داسې اوږده ګټه، هغه نشته اوس. اوس ټول یو شانتې سپینې ګټې. نو بیبي وفات شو او حضرت اسماعیل علیه السلام نوجوان شو. هر پیغمبر د رکوټوالي نه ښکلي خشته په هر اعتبار خدای پاک ظاهري صفتونه پکې پیدا کړي او باطني. هغه قوم بله یو لور ورکړه، واده وکړه، دمکور جوړ کړه. دا بیت الله دغه وخت کې نشته، کور یې جوړ کړه، واده یې خو ته به ښکار پسې، ځکه هغه خوړ کې هېڅ شی نشته، نه غنم شته، نه جوار شته، نه فصلونه کېږي، ښکار پسې به ګرځېد. نو ابراهیم علیه السلام راغی، چې راغی بیا کورونه جوړ دي. نو چا نه یې تپوس کړی دی چې د اسماعیل کوم ځای دی. نو بیا ورته چا ښودلی دی، کور ته ورننوت. اتفاقا اسماعیل علیه السلام نو ښکار لتله، د انګور سره ستړي مشي وکړو، خو هغه یې نه پېژني چې دا څوک دی، او نو ورته دی الوی چې زه د اسماعیل پلار یم. نو هغې ناوې ته وایي، وی نارینه م څه شو؟ وی هغه ښکار لتله. وی ژوندم څنګه دی؟ وی ژوندم خو ډېر سخت دی، ځکه د هېڅ شي درک نه لګي. ښکار کله کېږي کله نه کېږي. پخوا به څه وې اوسۍ ډېرې وې، اوس نشته، ډېرې کمې چېرته ښکاره شي. د بجلو سره او د لارو موټرو سره او رڼاګانو سره د ښکار څیزونه تښتي.
کنی ما سوی لیدلی دی په غرونو کې ډېرې هلته کې اخړې نو وی ښه جندم سخت دی وی ښه چې نارینه دې راشي ورته ووایه دغه شان یو بوډا سړی راغلی او سلام یې کو او دا ورته ووایه چې هغه وایي چې دا درشل دی بدله کړه اوس هغه یې نه پېژني لاړ اسماعیل علیہ السلام ماښام راغی چې راغی د کور کې انوار و برکات محسوسول ځکه دا پیغمبر راتلل خو لویه خبره او داسې پیغمبر دی چې زمونږ د پیغمبر نه پسې درجه ده د ټولو پیغمبرانو سردار دی پس زمونږ د پیغمبر نه نو ښځې ته وایي مونږ کره خو څوک نه دی راغلی وی داسې یو ښکلی سړی راغلی و نوراني چهره وه او ستا تپوس یې رانه وکړ وی تا ورته څه وی هغه څه وی ما نه یې تپوس وکړو چې نارینه دی څه شو خاوند ما ورته وی چې ښکار لتلی ده وی بیا وی د ژوند یې رانه تپوس وکړو ما ورته وی ژوند هم ډېر سخت وی نور یې څه وی دا درشل دی بدله کړي دې ښځې ته وی دا دې وپېژنده وی نه وی دا مې پلار او ته د کور درشلې زه په مخه دی ښه کومه ښځه چې د کور تکلیف البار خلقو ته وایي دا سپېره ښځه مصیبت کا احوال ایک ایک سے کہنا مصیبت سے ہے یہ مصیبت زیاده کله تکلیف وي کله راحت وي خو ښځه چې د خپل کو چې هوښیاره ښځه یې هغه شکر ګزاره او وایي شکر دی که د دې نه هم سخته وي نو بیا ښځو کې ناشکري ډېره ملایانو ښځو کې او دا زموږ ښکلی پیغمبر ویلی دی چې ښځې ناشکره او خولې سپیري اکثر وایي ته درشلې زه په مخه دی ښه ترې ښونه بیا بل واده وکړه هغه قوم کې بیا راغی ابراهیم علیه السلام څه موده پس بیا د کور تپوس کو چا ورته ښودلی دی چې راغی اتفاقا بیا اسماعیل علیه السلام نو کور نو ورننوت کور ته هغه هم نه پېژني چې دا څوک دی وی نارینه دی څه شو بیا خو ښکار لتلی دی وی ژوند هم څنګه دی وی ژوند خو مې شکر دی شیب ښه دی خوشحاله یو وی څنګه خوشحاله یې دلته خو څه نشته وی صیب غوښه راله راوړي د ښکار او وخورو او ورپسې د زمزم اوبوس کو ښه ماړي ښه خوشحاله ابراهیم علیه السلام لاسونه اوچت کړل وی خدای د دې په اوبو په غوښو کې برکت واچوي نو زموږ ښکلی پیغمبر وایي چې په هر وطن کې په هر ملک کې سړی پرله پسې صرف غوښه خوري اوبه ورپسې څښي نو دویم او دریم وخت په نفس به یې خېټه خرابېږي بغیر د مکې مکرمې مکه مکرمه کې چې څومره غوښې څښي او ورپسې د زمزم اوبه څښه ستا خېټه به نه خرابېږي بدعوت ابراهیم دا د ابراهیم علیه السلام دعا وه وی نور څیزونه به م یاد کړي خو نور څه نو هسې خو ویلي خدای هر قسمه میوې ورکړي خو دغه وخت کې نور څه نو نو دا بیبي هوښیاره ښځه ورته وایي باباجي راکوشه لاسونه وویځه خپې وویځه دمه شه پوخسو وی نه وی چې خاوند راشي ورته سلام وایه او ورته وایه چې دا درشله محفوظ ساته او یې ډېره ښه اوس هغه نه پوهېږي چې درشل څه شی چې بیا ماښام کې اسماعیل علیه السلام راغی بیا کور کې انوار و برکات محسوسوي نو دې ښځې ته وایي مونږ کره خو څوک نه دی راغلی وی دغه شان یو بوډا سړی راغلی ښکلی نوراني چهرې خاوند
او خسو ستا تپوس یې وکړو وی نورې څه وی بیا ور د خوراک تپوس وکړو وی بیا دا دعا وکړه وی نورې څه وی دا ده چې دا درشل دی محفوظه ساتي وی ته پوهېږې دا څوک وی نه وی دا مې پلار دا چې زه څه وایم دا پیغمبر علیه السلام ویلي دي نو لاړ انګور ته وصیتونه وکړه او دعا یې وکړه وی خدای د دې خلقو په اوبو په غوښو کې برکت واچوي نو زموږ ښکلی پیغمبر وایي په هر وطن کې چې سړی صرف غوښه او بس کي نو خېټه یې څه ورځې پس خرابېږي او مکې مکرمې دا صفت دی که ټول عمر غوښه خورې ورپسې اوبه څکې د زمزم هلته خو د زمزم اوبه دي نورې اوبه نشته بغیر د اودس چارهدام د اوبو نه د بار دی او د څکلو اوبه ټولې د زمزمې نو د ده په عمر کې خېټه نه خرابېږي او که د بلې خبرې د وجې نه یې خرابه شه پیکوړې خوړلي خو جدا خبره ده خو د غوښې او د اوبو د وجې نه به نه خرابېږي زموږ ښکلی پیغمبر وایي بدعوت ابراهیم د ابراهیم علیه السلام دعا کړه لاړ ابراهیم علیه السلام دریم بیا راغی په دریم ځل چې راغی اسماعیل علیه السلام ناستو دا خپلې دا ستوګنې سره بار او غشي جوړول د ښکار دپاره نو چې پلار یې د لرې نه ولیده نو ویې پېژند زر مخې ته ورغی او ورته غاړه ورته او لاسونه یې ښکل کړه د مور پلار لاسونه ښکلول ثواب دی ګوره او د عالم د دین چې پرهیزګار او بادشاه د اسلام چې په رښتیا د اسلام بادشاه وي د انګریزانو غلام نی او نه د غیرو قومونو نو د هغه لاس ښکلول او تعظیم کول دا ثواب دی نو د پلار لاسونه یې ښکل کړه او بیا ورته وی بچی زه خو دلته راغلم چې بیت الله شریف جوړ کړو خدای کو خو ته به را سره امداد کې هغه وی ډېره ښه نو یو ملایکه راغله او هغه ورته د بیت الله شریف بنیادونه وښودل شګو کې پټو نو شګې یې لر کې خاورې لر کې ځکه آدم علیه السلام اول دا جوړه کړې وه نو زاړه بنیادونه وو نو ځکه خدای وایي چې ابراهیم علیه السلام بنیادونه اوچت کړل وإذ يرفع ابراهیم القواعد په بنیادونو یې دیوالونه جوړ کړل او اوچت یې کړل او خدای ولسمه پاره کې وایي وإذ بوانا لإبراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا ما ابراهیم ته د بیت الله شریف ځای وښوده د ملایکو په واسطه پلار او زوی اړم شو اوس بیت الله شریف جوړی نو مخامخ غر د بیت هغې ته نورخاته لاسته د صفا مروه طرف جبل ابي قبیس زوی به یې ګټې راوړی پلار به مړه سره راوړی او هغه به ګټې ورکولې ده به دیوال جوړو نو چې دیوال اوچت شو نور سنو دې ته څه وایي دا لرګي چې به وتړي خوازې خو نه دی یو ګټه یې راوړی ابراهیم علیه السلام پې ودرېد نو ګټه هم څه ځای پورې اوچته وه بیا دیوال خو اوچت شو 21 ګزه اوچت دی د عامو کوټو په شان نه ده لوړه نو هغه ګټه به اوچتېده نو هغه ګټه اوس هم شته او د ګټې کې خدای پاک دا یادګار پرېښی دی چې د هغه د قدمونو نښې پکې پرېښې دي مخکې ګټه پټه وه یو ګمبد و پې اوس د طواف دپاره هغه ګمبد ته لر کړی دی
او شیشه کې بند راوسته چې لږ ځای ونیسي او شیشه کې ښکاري او قدمونه هم پکې داسې ښکاري لکه کابلې کلاوش چې سړي په خټو کې ور دننه کړي. د ګوتو پخوا نښې مې پکې بلکل ځکه ګوتې څرګندې وې خو خلقو پکې د تبرک دپاره لاسونه وایي ډېر نو دا ګوتو نښې ختم کړي دي نو د کلاوش په شکل کې دوه کندې پاتې دي داسې متصل لکه دوه بوټان چې سړي ښکته کړي په خټو. ګټه محفوظه ده او دا نښه پکې محفوظه ده او دغه ته مقام ابراهیم وایي. خدای وایي فیه آیات بینات مقام ابراهیم. دې کې د قدرت نښې دي یو پکې مقام ابراهیم دی. 4,000 کاله تېر شوي دي د دې موجوده ګټه په خپل حال ده او هغه نښې په خپل حال. خو داسې شی ته اوس تو کړې ده چې نه په هغې ګولۍ اثر کوي نه ماتېدل اثر کوي او وړوکي ځای کې راوستل. ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب په آواز تاسو د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعه اورئ. دا لومبۍ حصه ده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټیلیفون نمبر دی 255 29 12. بیا چې لږ لوی شو خدای په ابراهیم علیه السلام امتحان راولي او قرآن شریف کې ذکر دی او تاسو به اورېدلي د قربانۍ د هغه یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ما ترى ماذا ترى. 30 پاره کې بیان بچی زه خوب وینم چې تا حلالوم نو ستا سره ده. خدای وایي فلما بلغ معه السعی دا ماشوم د دومره مودې شو چې د پلار د ملاتړی شو. ما 8 کاله شو 8 کالو ماشوم پلار سره ګرځي څه شی ورسره لي څه چاوجو. نو بچی ته وایي ما خوب لیدلی دی چې ما ته حکم کیږي چې تا حلالوم. نو دی وی قال یا ابت افعل ما تؤمر. بابا چې څه حکم یې هغه وکړه چې تا ته حکم شوی. ستجدني ان شاء الله من الصابرین. ما به د صبر کوونکو نه ومومې زه به صبر کوم. ابراهیم علیه السلام خوب لیدلو ورته وویلو شو چې دا بچی دی حلال کړه د خدای په نوم. سهار له څه قرباني وکړه خو زوی یې په 2 شپې بیا خوب ولید. په 3 شپه د عرفې د اواز وه او د اختر شپه بیا خوب ولید چې دا زوی دی حلال کړه. نو بیا زوی ته وایي چې زه دا وینم کنې حلاله خو بیا حلاله خو د ده مقصد دا چې د دې زوی ریم معلومه کړي هم د لوی شخص زوی و کنې دا د ټوکو خبرې نه دي. ماشوم پاک وی قال یا ابت افعل ما تؤمر. بابا چې څه حکم درته شوی دی هغه وکړه. ستجدني ان شاء الله من الصابرین. ما به ان شاء الله د صبر کوونکو نه ومومې. نو خدای وایي فلما اسلم وتله للجبین ونادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. خدای وایي چې دواړو خدای حکم پوره کولو ته آماده شو. دواړه غاړه بسته شو. دواړو یې ډېره ښه وتله للجبین او دې نسکور که په مخ. دا وخت کې خدای وایي ونادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. ما ورته وحی راولېږله چې ابراهیم تا خوب رښتیا که بس تا ته چې څه ویلي شي هغه دې وکړه نور مه کوه. ابراهیم علیه السلام ته چې دا حکم نو سودا ورسره چې خدایه دا ماشوم به غاړه ږدي که نه ږدي دی لا ده ته نه ویلی هلک دی زه خو به کوم. دویم دا ده چې مور به یې ځان له پاتې شي. دې وطن دې کلي کې خو دا هېڅوک نشته. درېیمه دا ده چې زه خو ترې په بانه بوځم
نو بیا چې هلته حلال کړم نو د مور ته بیا څه وایم چې ما څه د ښکار په بانه تی بوځي ښکار کړ. څلورم دا فکر و چې هسې نه زما زړه ونه بېلېدي شي. دا خو ګران کار دی خپل زوی چې په سوالونو چا اغوستی او عمر یې د 80 کالو نه زیات او یو زوی وي ګلالې، نو دا خو د ټوکو خبرې نه دی. نو خدای زما زړه باندې هسې نه چې څه وارخطۍ رانه شي. نو د مور ته وایو سترګې وله تورې که دغه جامې وله پاک کړه. ما و دې ښکار لزو چې روان شو نو په لاره یې زوی ته ووایي. نو زوی ورته وایي بابا چې څه حکم یې د خدای پاک هغه وکړه. بیا شیطان ورته دی مینا طرف ته روان کړو. قربانګاه مینا کې دی چې کوم دی د ابراهیم علیه السلام قصه شوې ده هغه ځای ته معیسیم وایي. اوس په مینا کې دننه حصه ده او قربانۍ هلته کې کېږي معیسیم کې. نو شیطان څرګند شو د مینا کې ورته وایي ابراهیمه خپل زوی څو کلالی دا د عقل کار کې کاڼې راواشته او ویشته وي زر اوس مرداره. بیا ورپسې بل ځای څرګند شو د ځمکې نه ابراهیم د خوب په وینا باندې ته زوی لالی خوب سي هسې نه چې شیطاني خوبي زوی څو کلالی بیا کاڼې راواشته ویشته زه مرداره. بیا دریم ځل دته را څرګند شو اسماعیل علیه السلام چې پلار دی حلالی ده په کاڼې راوایي زه مرداره که مې حلالی خو د خدای په حکم مې حلالی. نو دا درې واړه شیطانان اوس د حج حصه ده که مو لیدل خدای پاک تاسو ټول بوتلي کې د میل په شکل باندې د خړو ګټو نښې دي. نو مخکې لاندې ځمکه باندې اوس حاجیان ډېر دي نو دویم چت یې جوړ کړی او ډېر لوړې پکې راخې جوړې دي. شیطان د خړو ګټو په شکل یو یادګار دی. نو درې شیطانان دا د مینا په ورځو کې ویشتې کېږي. په ړومبۍ ورځ د لوی اختر هغه صرف ړومبۍ شیطان ویشتې کېږي چې هغې ته لوی شیطان وایي او په دې وروستو 2-3 ورځو کې 3 واړه ویشتې کېږي. دې ته جمره وایي جمرة العقبه او جمرة الوسطی او جمرة الاولی. جمره عربی کې کوټکاڼي ته وایي. نو په کوټکاڼو یې خلک بولي او بعض زموږ د پښتانه زنانه چې یا د هغې او څوک نی که نه نو چپل راوالې وړي پې کنه د شریعت حکم دا چې په وړو کې کوټکاڼې په غټې دي ویشتو نو هغه طرف ته بل څوک ولاړي د هغه سر به مات نه بس یادګار دی او د شیطاني دشمنۍ یو اظهار دی چې خدای دا مردار ما ستا دا حکمونو نه معطل کوي زی علم د خپل طرفه نو هغه یادګار خدای قایم ساتلی. بیا چې مینا ته دا د مینا سر کې دي دا شیطانان او قربانی د مینا اخر کې نور شمال طرف ته ده شمال مشرق کې. نو چې حلاله ووایه نو چې په مخ یې حلاله و مخ داسې نو چړی کار نه کو. بیا ورته همدې دا زوی وایي ما الوړې که ته ماته ګورې نو ځکه مې نشي حلالولی. نو الوړې که نو خدای وایي فلما اسلمه دواړه ګردن نهاد شو د خدای حکم ته وتله للجبین او په تندي الوړې که د سر ته طرف ته حلالی. دغه وخت کې د خدای حکم راغی بس ونادیناه یا ابراهیم ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا تا خوب رښتیا که تا ته چې څه حکم چې حلال که تا د خپل طرف حلال که اوس خوا د خدای کار دی چې نه حلالېږي. او خدای پاک یو ګډ رالیږلی د اوس په څنګه شکل او په څنګه طریقه حلال شو د هغې کیفیت زموږ ښکلی پیغمبر نه دی بیان کړی او نه صحابي بیان کړی دی. او د هغه ځای په عوض کې دا راغله
چې جبريل علیه السلام ولا د جنت نه ګډ راوست چې دا حلال کړ. هغه د ګډ ښکرې زموږ د ښکلي پیغمبر زمانې پورې په بیت الله کې ځوړند دی. بیا یو ظالم گورنر راغلی د حجاج ابن یوسف او د یو بادشاه د اسلام سره جنگ کړو عبدالله ابن زبیر سره سن 67 هجری کې. نو هغې کې ډېر څیزونه ضایع شوي دي ځکه جنگ کې خو فوجیان راشي شمالي اتحاد والا او دا ګلنجم خرو نو هغه د بیت الله شریف ډېر څیزونه یادګار یو سیخ پکې ځوړند و هغې کې بعض څیزونه اوس هم شته د سرو لوښي هغه خلقو هدایا کې رالیږلي وو نو هغه ښکر هغې کې ضایع شوي دي ښکورونه دا پہ دویم امتحان نہ ہے اور خدا پاک کوئی باس واسطہ امتحان تو نہ دا گڈ قربانی رہا حضور پاک کوئی دا قربانی دا طریقہ دا ابراہیم علیہ السلام دا چې زمون امت کې خدای پرېښی که خدای مونږ ته د زامن حکم کړی وي چې حلالولی شو دا خو د خدای احسان دی چې ګډ غوی میخ سړی حلاله کړي نو هغې تاله به خدای ثواب درکړي. چې دا قرباني کېده دا د ماسپښین وخت او چې د خدای طرفه زیری راغی چې تا خوب رښتیا که بس او ستا قرباني ما قبوله کړه زه یې 4 رکعته مونځ وکړه د ماسپښین وخت کې. یو په دې شکرانه کې چې خدای زما زړه مضبوط وساته دویم په دې کې چې زوی مې غاړه په خوشحالۍ کېښوده دریم په دې چې ښځه مې ځان له پاتې نه شوه څلورمه دا چې بانه مې ورته جوړه شوه چې دا بوتلې مې ودله مې راوسته که حلال کړې مې پرېښې وې بیا به مې ښځې ته څه وې چې زوی مې دې څه کړ نو د هغه څلورو فکرونو د وجې نه د ذهن پریشانه و او هغه پریشانۍ چې خدای ختم کړې نو د دغه وخت کې 4 رکعاته د ماسپښین لمونځ وکړه. زمونږ امت کې چې دا 4 رکعاته فرض دی د ماسپښین دا د ابراهیم علیه السلام د لمونځ یو یادګار دی هغه دې وخت کې کړی دی او دا سنتونه زموږ ښکلی پیغمبر زیاتي د نفل په شکل کړی دی نو د هغه دپاره نفل و زمونږ دپاره سنت دی ځکه د هغه په عمل پسې اقتدا کوم. قربانی په هغه چا ده چې دې وخت کې د نصاب خاوند دی په ټولو نصابونو کې کم نصاب د سپینو زرو دی او د سپینو زرو نصاب دې وخت کې 7,800 روپۍ دی یعنی 8,000 روپۍ دی تقریبا چې چا سره 8,000 روپۍ وي نقد دی د ضرورت د ژوند نه زیات دی نه ورته د جامو ضرورت شته نه د بال بشته نه د کور د خرچې شته نو دې به قرباني کوي په دغه پیسو کال پوره کېدل ضروري نه دی که د اختر په ورځ هم ونه 8,000 روپۍ راغلی یو امام یې چا سرمنې ورکړې او خرڅ یې کړې او د 8,000 نه زیاتې پیسې پرې راغلې یا 8,000 نو ده باندې قرباني لازمه شو ځکه د قربانۍ 3 ورځې اوله او دویمه او درېیمه په دې 3 ورځو کې په هر یو ورځ کې در سره پیسې راغلې نو قرباني به کوې. زمونږ مذهب کې لږه دا زیاته ضروري ده نورو 3 مذهبونو کې لږه اسانه ده او زمونږ د مذهب فیصله دا ده چې هر نارینه او هر زنانه چې بالغ عاقلي ماشومانو نشته که ماشومان مالداري هم پې نشته سرسایه د هغوی د طرفه شته او قرباني پې نشته نو هر نارینه او زنانه چې هغه د نصاب مالکان شي 8,000 روپو تقریبا هغوی به قرباني کوي. یو ښځې سره پیسې نه او کالي د 9 تولو نو هغه به قرباني کوي ځکه زموږ ښکلی پیغمبر د سرو نصاب 20 دیناره ویلی دی او دینار 4 ماسي
نو د 100 دینارو نه 9 تولې سره جوړیږي. نو چې د کمې ښځې کالي 9 تولې وي یا زیات نو قرباني پې ضروري ده. دا د ضرورت نه زیات شی دی. د دې وجه نه ښځو له دومره کالي نه پکار لږ کمول پکار دی. ځکه ښځې زکات نه ورکوي او قرباني نه کوي نو مسله یې خطرناک. شریعت دا غواړي چې دا پیسه دې په گردش کې او خزانه او دولت دې د یو سړي یا د یو ښځې په جیب کې پرته نه دا دې ګرځي په قوم کې چې پیدا دې هر څوک کوي. نو کالي د دې نه زیاتول نه پکار، د دې نه کم پکار چې هغه هم ګناه. حضور پاک په سرو کې 20 دیناره ویلي او په سپینو کې 200 روپۍ ویلي دي. هغه وخت کې به چاندې روپۍ وه. نو 1 روپۍ وزن 3 ماسې او 1 رته او 1/5 حصہ دا رته 1/5 رتی. نو دا هغه 200 نه چې 3 ماسې او 15 رته 1/5 رتی کې نو هغې نه 2.5 تولې جوړېږي سپین زر. نو د 2.5 تولو سپین زر قیمت نن سبا تقریبا 8000 روپۍ دی. نو چې چا سره 8000 روپۍ د میخو د غوا نصاب یې 10 یاد کړی او د ګډو چیرلو یې 40 یاد کړی او د اوښانو یې 15 اوښان یاد کړی. دا چې په خپله سړي سره یي نو هغې نصاب ته به ګورې چې کوم حضور پاک ویلی دی. او که دانې بل څه شي نو هغه د چاندې په نصاب باندې د هغې فیصله ده. ځکه د چاندې نصاب د ټولو نه کم دی او دې کې د فقیرانو خیر دی او د مالدارانو به غاړه خلاصېږي. نو د تجارت مالونه د کور سامانونه او زیاتي څیزونه هغه د چاندې په نصاب دی. د دې وجې نه زموږ د مذهب عالمان وایي که سړي سره 8000 روپۍ نه وي خو کور کې داسې شي وي چې د ضرورت نه زیات وي کال کې بغې تاجت نه پیښیږي لکه غټ غټ دیجکي ورکړه یا ټلویزیون یې ځکه ټلویزیون نه ډوډۍ ده نه خوراک دی نه جامه ده د سیل شی دی یا یوې اسلحې نه زیاتي اسلحه وي یو اسلحه په ضرورت کې داخله ده یا یو اس په ضرورت کې داخل دی یا یو سورلی موټر په ضرورت کې